السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمين، أم المؤمنين أم سلمى رضي الله عنها فرمي جما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رمضان او د شعبان څخه علاوه یوه میاشت کې پرلپسې روژې نیولې چې د دې پرلپسې روژې نیولې نه مې دي لیدلې، او د دې څخه علاوه نور ډیر احادیث دي چې د دې میاشتې پر فضیلت باندې او د شعبان د روژو مثال داسې دی لکه د فرض لمانځه څخه مخکې د سنتو مثال. د دې سنتو څخه دا فایده وي چې د انسان زړه د فرض لمانځه سره هغه ولګېږي او متصل سي او د فرض لمانځه طرف ته متوجه سي. همدارنګه د شعبان د میاشتې د نفلي روژو فایده دا ده، ګټه دا ده چې د انسان زړه قلب د رمضان د میاشتې د روژو دپاره هغه تیار او جرأتمن سي او د عبادت شپه شوق او په مینه سره کوي. والسلام.